د یو ورور تپوس کړ دی چې په دې کپړو باندې منی لګېدلې وي نو مونځ پې کېږي که نه کېږي. جواب دار چې دا اختلافي مسله ده. بعضې ائمه دې قایل لکه امام شافعي رحمه الله نه نقل لي او دارنګې یو روایت پکې د امام احمد هم نقل لي، بعضې نورو محدثینو فقهاو هم نقل لي چې منی دا پاکه ده او په دې باندې څوک مونځ وکړي، یعنې دې سره څوک مونځ وکړي په کپړه لګېدلې وي نو مونځ هغه کېږي، مونځ راګرځول په ده باندې نشته دی. دویمه رایې په دې کې د بعضې نورو علماو ده، هغې وایي چې دا منی نجس ده، او ځینې علماو نجاست خفیفه وي، ځینې علما نجاست غلیظه وایي. لکه احناف علما وایي چې دا نجس ده، نو چې نجس ده په نجاست خفیفه سره نو لہذا د دې ازاله ضروري ده. نو ازاله چې کوم دی نو یا په اوبو سره ده یا په فرق سره ده، فرق باندې په یونیکونو باندې کارول. جمهور علما دا دلیل وایي، یو عقلي دلیل وایي، هغه وایي دا اصل د انسان دی، او اصل د انسان چې کوم دی هغه پاک وي، ځکه الله د انسان د نجس شي نه پیدا کړی، د پاک شي نه پیدا کړی. ټیک د قرآن کې ورته مایم مهین ویلي بس پکې دې باندې طبیعت بد ګڼي. نو دا اصل د انسان دی نه الله پیغمبران پیدا کړي دي، نه الله او اولیاء پیدا کړي دي، نو کدا نجس وي نو د انسان اصل به نجس شي. دویم دلیل هغه دا دی چې په حدیث صحیحو کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم عائشه فرمایي چې دا هغه کپړې نه ما مني په دې نوک باندې کاروله، او دا واضح خبره ده چې په کپړه باندې کله ګندګي ولګي نو په نوک باندې پاکيږي نه. وجه دا چې پای کې د کپړه کې دا کم مسامات کوم سوري نه پای کې خدا دنه ورغلي په نوک باندې نه ځایل کیږي، لہذا پورا ازاله د هغه په نوک باندې نه کیږي. دا دلیل دی چې دا پاکوا. او دا نور روایتونو په دې باب کې هغه موجود دي، حافظ ابن حجر هغه ذکر کړي، نور علما هغه ذکر کړي دي، او نور هم ډېر شه دلایل لکه دا جابر رضی د عبد الله بن عباس موقوف روایت هم پکې شته چې انما هو بمنزله المخاطب والبزاق، د په منزله د بلغم باندې دی او د پوزې د بو په مثال باندې دی، کسان چې داغي سره مسکری سره کیږي، یعنی د انسان فطرت د دې نفرت کوي، خو نور دا پاک دا مطلب نه چې نه پاک شي خلک دی خوري، لکه ځنې خلک دا اعتراض کوي چې پاک شنه به خلک خوري، نه بلغم چې کوم دا پاک دی خو چې څوک تو کې نو دا سو خړلې شي، خلک دا نفرت کې دا مستقذره ده. په دې کې مونږ د سویو چې اګه پاک شي او کنه جس شي، خو چې کله په کپړه باندې لګېدلې وا نو کله لمدوانو انځلې پکار دي، او کله وچوا نو که چا نه انځل په نوک باندې وګرول نو ام دا دغه لپاره کافي کی. په حدیث کې دواړه راغلي کې امام شوکانی دی خبره ته اشاره کړې ده چې که پاک یو کنه جسې خو که لمدوانو وینځي او که وچوا نو لہذا په نوک باندې غرول کم دی ام دا کافي کیږي، او دای سره مونږ هغه کېدلی شي. لہذا کم یو سړی چې دغه په کپړه باندې منی لګېدلې ده او د ته یاد دی او دا لمده د نو بس ویرینځي، او که وچوا نو په نوک باندې سی وګړي نو په حدیث باندې به عمل راشي.